دا ولی انسان دغه نافرمانه سو، دا ولی د خپل الله او د خپل رسول او د خپل آسماني کتاب قرآن خبرې نه مني. دا وجه څه ده؟ د دې ډېر وجوهات دي. یوه دانه دې صورت کې الله ذکر کړی ده، هغه څه؟ محبت د دنیا. چې د دنیا محبت د انسان واغست، د دنیا د محبت په وجه د آسمانونو د خدای خبره وغورځو، د الله د رسول خبره یې وغورځوي، د قرآن خبرې یې شاته وغورځولې. دته چې دنیا حاصله شي، د دنیا مرتبې دته حاصلې شي. او دنیا څه ده؟ د دنیا مرتبې څه دي؟ د دنیا عزتونه څه دي؟ ما ورته وینو یوه ورځ د یو چا سره دا عزت، بله ورځ د بل چا سره، بله ورځ د بل چا سره. څومره د افسوس خبره ده. الله فرمایي د دغه مریضۍ د بیانولو دپاره الله فرمایي وانه لحب الخیر لشدید. الله فرمایي دغه انسان په محبت د مال کې ډېر سخت دی. د خیر نه دلته د مال مراد. انسان د دنیا محبت اخیستلی دی، د مال محبت اخیستلی دی. دا محبت یې دومره ډېر شو چې اوس دنیا ته رسیږي د الله خبره نه مني. دنیا ته رسیږي چې څومره نافرمانیانې دی د دنیا دپاره. د دنیا خلک ټول په دې شاهدان دي چې دا څومره ګناهونه نافرمانۍ کېږي زما وروڼو، دا د دنیا په وجه. که د دنیا محبت نه وي ولې خلک دومره نافرمانۍ کوي؟ او دا د دواړو جانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 د پاسه کلونه مخکې دا جمله را لېږلې ده. ما او تا ته کتابونو کې ده. د الله نبي فرمایي چې حب دنیا رأس کل خطیئة. محبت د دنیا دا ریښې د هرې خطایي. کار انسان د دنیا محبت واغستو، هغه به د الله خبرې نه مني، د الله د رسول به نه مني، او د قرآن به نه مني. زما وروڼو انسانان صحابه م وه. زه همیشه وایم چې د صحابه و ژوند زندګي اوس موږ بیانوو، خلک خاندي چې صحابه و دنیا څومره ترک ولې، صحابه و دنیا ته څومره شاور ګرځولې، صحابه و په سترګو کې څومره آخرت مخې ته و چې آخرت راځي ماله. هغه هم انسانان، هغوی سره مال و دولتونه و جایدادونه ځمکې نه. ته تاریخ وګوره چې د عثمان غني رضی الله تعالی عنه مال و دولت و قافلې په کم اندازه باندې وي، لیکن د الله او د الله رسول خبره بیا په کم اندازه باندې منل. چې د الله د رسول حکم برالو بیا دا خبره نه وه چې مال دی دولت دی بل څه دی بل څه دی.